د مهنت کولو وروسته به بیا هم وبایلې. هو تاسو سم واورېدل، د مهنت کولو وروسته به بیا هم وبایلې. ناکامه به شې که چیرې د په صحیح ځای او په سم ځای باندې مهنت ونه کړو. کیدای شي چې ستاسو په ذهن کې دا سوال وي چې د مهنت کولو وروسته به انسان څنګه بایلي. چلو اول د مهنت تعریف پیژنو. کله چې موږ خپل وخت او انرژي په یو کار باندې ولګوو نو هغه ته ویل کېږي مهنت. په لنډ الفاظو کې ټایم پلس انرژي. یو خر هم ډیر مهنت کوي او یو مزدور هم ډیر مهنت کوي. ویل کېږي که چیرې په مهنت کولو باندې انسان کامیابه کېدلی نو تر ټولو در مخه به مزدور کامیابه کېدلی. داسې هم ویل کېږي که د سهار وختي والا ډیر کامیابه کېدلی نو تر ټولو در مخه به شیدو والا او اخبار والا کامیابه کېدلی. خبره دغه ده چې هغه ځای سم نه دی. مهنت هر انسان کوي مګر هر څوک کامیابه کېږي نه. په دغه خبره باندې هیڅ فرق نه دی چې ته په کوم ځای باندې مهنت کوې. فرق په دغه خبره کې دی چې ته په کوم کار باندې مهنت کوې. دوستانو په دغه کوچنۍ ویډیو کې ډېر لوی لیسن زده کولی شم. تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې در سره وګورئ او چینل اوس در سره سبسکرایب کړئ. نن چې ته چیرې یې او په راتلونکي کې چې ته هر چیرې وې نو په راتلونکي کې 10-15 کاله وروسته به ته هلته د خپل مهنت د لاسه وې. یو وار بیا وایم راتلونکي کې به ته هلته د خپل مهنت او قابلیت د لاسه وې. دوستانو په دغه دنیا کې هر څوک مهنت کوي. څوک دماغي مهنت کوي، څوک فزیکي مهنت کوي، څوک مزدوري کوي، څوک کاروبار کوي، څوک وکیل دی، څوک دکاندار دی. په دغه دنیا کې د هر چا سره وخت یو شان برابر دی. د هر یو سره 24 ساعته یو رنګ برابر دی. په همدغه 24 ساعته کې څوک په خپل مهنت سره 50,000 ګټي او څوک 1500 روپۍ ګټي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبغاړی کپتان بابر اعظم پلار ساعتونه جوړول. د بابر اعظم په کاول سره بابر اعظم هم د خپل پلار سره یو څه وخت تیر کړی دی. اوس سوچ وکړه چې بابر اعظم هم د ګاډیانو جوړولو کار کوي. که هغه غوښتي وای چې هغه دغه کار تر اوسه پورې کولی نو هغه به هیڅکله هم دومره پیسې او شهرت او نام نه وای پیدا کړی څومره چې اوس د هغه سره دی. د مهنت کولو وروسته به بیا هم وبایلې که چیرې په غلط ځای باندې مهنت وکړې. دوستانو ټول گیم د وخت او انرژي دی. دوستانو که وخت یو وار د لاس څخه ووتلو نو بیا نه راګرځي. ستا دننه انرژي د وخت په تېرېدلو سره په لږېدلو روانه ده. اوس چې ستا سره کومه انرژي ده بیا په راتلونکي کلونو کې به ستا سره دغه انرژي نه وي او 10 کاله وروسته به بیا ستا انرژي نوره کمه شي. په یاد ولره نن چې ته هر چیرې خپله انرژي او وخت لګوې په راتلونکي وختونو کې به تا ته د هغه مطابق میلاویږي. سوچ وکړه نن چې ته کوم کار کوې په راتلونکو 10 کلونو کې به د هغه درجه څومره وي او ستا درجه به کومه وي. نن چې ته کوم کار کوې د هغه څخه تا ته څومره پیسې میلاویږي د 100 څخه بیا تر 50,000 پورې. بیا به په راتلونکي تا ته د هغه څخه د 100 څخه بیا تر 50-60 لکو پورې میلاویږي او بیا به تا ته 80-90 لکه روپۍ لاسته راځي. نو سوچ وکړه او خپل ځای بدل کړه. نو ملګری زما دغه خبره په یاد ولره چې په صحیح ځای او په سم ځای باندې مهنت او مهنت وکړه نو بیا به ته کامیاب انسان جوړ شي. هر ورځ په ژوند کې نوي څه وکړه، نوی کار وکړه، نوی فکر وکړه. دا به زما نن ورځې ویډیو. امید دی چې ویډیو مو خوښه وي. که مې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ. دا بیا ستاسو سره وګورم په راتلونکي ویډیو کې.